مثلك في شفتي يتلى صلى الله وقلبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله ميلادك فينا الميلاد يا طه. بسم الله الرحمن الرحيم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. غواړم په دې پیغام کې له تاسو سره د ملا د درد په متعلق باندې هغه کورنۍ تجربه شریکه کړم کومه چې ما په خپل ځان باندې هم تطبیق کړې، الحمدلله فایده یې راته کړې او د ډاکټرانو علاج ته نه یم مجبوره شوی او چې چاته مې ښودلې ده هغوی هم ورسره ښه شوي دي، حتی داسې رنځوران ورسره جوړ شوي دي چې هغو ته ډاکټرانو ویلي وو چې تاسې د ملا له اپرېشنه پرته بل هېڅ علاج نشته، خو دغه طریقه مو ورته وښودله کومه نن یې زه تاسو ته ښیم، الحمدلله ورسره جګ جوړ شوي دي او د ملا تکلیف یې ختم شوی دی. کومه طریقه چې غواړم زه یې تاسو ته وښیم هغه تقریبا یو 4-5 شیان دي یا 6 شیان دي چې هغه باید تاسو په کور کې عملي کړئ، تطبیق یې کړئ په ځان باندې او انشاء الله تعالی چې د ملا تکلیف به ختم شي. لومړی خبره دا ده چې په دې پیغام کې دا ویډیو چې کومه تاسو ته ښکارېږي په دې ویډیو کې 12 تمرینونه دي. دا تمرینونه به تاسو سهار او ماښام په ورځ کې 2 وارې سرته رسوئ. تاسو به دغه 12 تمرینونه هر یو 15 وارې تکراروئ. سهار به هم دا 12 تمرینونه 15 وارې تکراروئ او ماښام به یې هم 15 وارې تکراروئ او هر تمرین ته به 8 ثانیې وخت ورکوئ. د مثال په ډول که تاسو پښه پورته نیسئ نو 8 ثانیې به یې نیسئ، سکت یې کېږدئ 8 ثانیې به یې پرېږدئ، چې د ځان طرف ته یې در ټوله کوئ 8 ثانیې به یې نیسئ، چې بیرته یې وغوړوئ 8 ثانیې به یې وغوړوئ. که چېرته په یو اړخ باندې اوړئ یو طرف ته زور کوئ 8 ثانیې به صبر ورباندې کوئ، که بل طرف ته اوړئ 8 ثانیې به صبر ورباندې کوئ، که پښه غځوئ 8 ثانیې به یې غځوئ، که یې ټولوئ 8 ثانیې به یې ټولوئ. هر حرکت به تاسې 8 ثانیې وخت ورکوئ هر حرکت ته او هر حرکت به 15 وارې تکراروئ. صحیح ده؟ په دې پوه شواستئ. دوهمه خبره دا ده چې د دې تمرینونو له شروع کولو سره جفت به تاسې د می ټاکسالون ګولۍ چې دي هغه به اخلئ او هر ماښام به یو دانه ګولۍ خورئ. دا ګولۍ درد هم آراموي او عضلات هم سستوي. کله چې د تاسې عضلات سستي او درد هم آرام شي بیا په اسانۍ باندې دا تمرینونه سرته رسولی شي، درد به نه محسوس کوئ او په عین وخت به تمرینونه ګټه هم ورکړي، ځکه چې تاسې عضلات به سست شوي وي، تاسې د بدن اعضا به سست شوي وي او هر شی به خپل ځای ته رسېږي. که چېرته تاسې د ملا د غاښو په منځ کې غاښې ښویېدلي وي یا یې په منځ کې څه درز راغلی وي هغه به خود خپل ځای ته ورسي او انشاء الله تعالی تمرینونه به ګټه درته وکړي. میټاکسالون ګولۍ به تاسې هر ماخستن یوه دانه خورئ. دا 4 ساعت هم درد آراموي هم عضلات آراموي او تر 10 ورځو پورې یا تر 15 زیات نه زیات تر 15 ورځو پورې تر دې زیات به نه خورئ. تر کوم وخت پورې تاسو تمرینونه کوئ دا ګولۍ استعمالولای شئ. که چېرته تاسې درد ختم شي بیا ګولۍ مه خورئ، بیا تمرینونه جاري وساتئ او په عین وخت کې چې کله تاسې دا تمرینونه سرته رسوئ پیاده تګ هم ورسره کوئ. راوځئ له کوره نرم تګ کوئ. که د تاسې په ملا کې صرف درد وي هم سوکه ځئ او کم چېرته په پښه کې درد ورسره وي پښه داسې سیخه په قدم اخیستلو کې پښه سیخه وړئ، کږوئ یې مه، غبرګوئ یې مه. صحیح ده انشاء الله تعالی. دا دوه طریقې سوې، ګولۍ سوې، ورزشونه سو. ماخستن چې کله تاسې پرېوځئ تر پرېوتلو له مخه زیتون تیل په اور باندې ګرم کړئ، سونډ پوډر 1 چمچه ور واچوئ، مالګه به هم میده کړې وي پوډر به وي، مالګه پوډر هم 1 چمچه ور واچوئ، یوه وړه کاچوغه او سونډ پوډر هم یوه وړه کاچوغه، یو څه زیتون تیلو ته ور واچوئ، ګرم یې کړئ او ملا ته
او د بدن هغه اندام ته که پښه ټوله پښه وي مالش ورباندې ورکړي 15 دقیقې چې هغه تیل واخلي نرم مالش ورکوي کیکاوي به یې نه زور به نه پې کوي پریشر به نه ورباندې راولي په ملا باندې که صرف ملا ته مالش ورکوي ملا ته به ګول مالش ورکوي دایروي لاس د لاس ګوتې به داسې په ملا کې راتاوي د درد په ځای کې لکه ګول دایروي شکل باندې وکتاوي یو طرف باندې شي طرف ته بیا کڼ طرف ته ان شاء الله تعالی دا تیل واخلي دا به تاسو د ملا درد آراموي ان شاء الله تعالی او ګټه به درته کوي دا به هر محسن تاسو ملا ته مالش ورکوي که چیرته د بدن په یو خاص ځای کې د تاسو درد وي لملا علاوه هم که چیرته تاسو سترګو کې درد وي ګوندو کې درد وي او یا د ملا په غاښ کې په یو خاص ځای باندې درد وي دغه لپاره یو پټی تاسو جوړولای شئ د پټی د جوړولو طریقه دا ده چې یو تور بانجان یا دوه تور بانجان به سیخ کباب کوي په سیخ به یو کوي په اور به کباب کوي دومره اندازې ته به په اور باندې کباب کوي چې په دې پوسی چې منځ خړن سوی ده منځ پوخ سوی ده بیا به دا بانجان راواخلي تور سوځېدلې پستوکي به زندري کوي او هغه منځ خړن ده هغه به په یولوش کې واچوي چمچ به کې کاږي او بیا به ملخوزي چې په اردو کې میتي دانه ورته یي دا میتي دانه یا ملخوزي دا به ښه پودر کوي چې بالکل پوتلن پودر سي دا براواخي دومره بور سرګټ کې له دې تورو بانجانو سره چې تور بانجان ور باندې خټه سي خټینګه خټه بیا به دا راواخي د درد په ځای باندې به وتړي پټي به کې هوار به کې او په وبې تړي او تقریبا 15 ساعته به وبان تړلې پریږدي کله ورځ په محالي کې د ماخستن په محالي 15 ساعته ورسته به ځین خلاص کی او بیا ملا په ګرم او بو باندې پریميزي صفا به کی وچ به کی بیا د زیتون په تیلو چې ادرک او مالګه کلیدري وو باندې غوړ کی او ان شاء الله تعالی دا طریقې کار به تاسو تر هغه وخت پورې جاری ساتي ترڅو پورې سي د ملا درد مکمل ختم سي دا پټي بم ترغو وخت پورې هر ورځ یوري جوړوي او پیګدي به ورزشونه به هم روزانه کوي سهار او ماښام ګولۍ به هم ورسره خوري گشت ګام به هم ورسره کوي هلکه همداراز به تاسې چې کله وخت پیدا کړي ملا ته به د ګرمو اوبو تب ورکوي مشکوله چې یو پلاستیکي اړکه ده پلاستیکي کڅوړه ده هغې کې به ګرمې اوبه اچوي او ملا ته به تب ورباندې ورکوي چې کله هم وخت پیدا کړو که ناست واستئ که پراته واستئ ملا ته د درد ځای ته د ګرمو اوبو تب ورکول په ورځ کې ضروري ده خامخا به یې ورکوي له دې سره به د تاسې ملا ګرمېږي او درد به یې هم ارامېږي او په عین وخت کې به یې درد ختمېږي او جوړیږي ورسره دا ګرم تب چې تاسو کله ورکوي ملا ته له دې سره تاسو د ملا عیب ختمېږي دا ضروري ده دا هم په یاد باندې ساتئ تر هغه وخت پورې چې ترڅو پورې چې تاسو د ملا درد مکمل آرام شي په دې حالت کې چې تاسو ملا درد کوي که درد ډېر شدید وي سجدې ته نسئ تلای کېناستلی نسئ د تاسو ته جواز لري چې په کرسۍ کې لمونځ وکړئ معذوره یاستئ تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې د دې قابل کېږي سجدې کولو توان ولرئ بیا وروسته له هغې خپل لمونځ مکمل کوئ یعنې په کرسۍ کې لمونځ کوئ په اشاره باندې کوئ خدای تعالی دې د تاسو کامل صحت نصیب کړي دغه یو څو طریقې وې چې ما درته وښودلې او انشاء الله تعالی سره دې سره به د تاسو د ملا درد مکمل ختم شي موږ ته دعاګانې کوئ په دعاګانو کې یاد ساتئ الله تعالی خوشحال لره الله تعالی له هر ډول دردونو کړاوونو درنځونو محفوظ وساته د دې ویډیو په پای کې د ګولیو تصویر هم موږ تاسو ته لېږلی ده چې انوم ورباندې لیکلی ده میټاک سالون په دې ګولیو کې ډیکلوفیناک ده او میټاک سالون پوټاسیم دا دوه عنصره سره ګډ دي په دې ګولیو کې چې یو یې د عضلاتو د سستولو لپاره ده او بل یې د درد د شدید درد د ارامولو لپاره ده دا به له خوراکه وروسته هر ماخستن خوري په دعاګانو کې یاد ساتئ الله تعالی محافظ ناصر سه زه د تاسو مخلص مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې